الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر صدق الله العلي العظيم. سورة الطارق دا په مکان عظمه کې نازل سوی دی. د سورة البلد وروسته دا سورة مبارک 11 آیات لري او 2 کلمې لري 201 حرف لري 201 حرف په دې سورت مبارک کې سته. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي مبارک راوغوښتی چې هغه اوږده لمنځونه ورکول، غټ سورتونه یې ویل. نو نبي علیه السلام مبارک ورته ویل افتان انت یا معاذ، خلک په فتنه کې اچوي و معاذ چې دونه اوږده لمنځونه ورکوې، ستا دپاره کفایت کوي. والسماء والطارق والشمس وضحاها، دغه 2 په لمنځو کې ورته وایه. اوږده بیخي خلک مه په تکلیفوه، مې ستړي کوه. نو نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم په نامه باندې دغه سورت مبارک پر یاد کړی دی. او ځکه چې شروع د دې سورت په والسماء والطارق سره سوې ده، تسمیه د دې هم په والطارق سره راغلې ده. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. والسماء، الله جل وعلا شانه فرمایي زموږ د قسم وي په اسمان سره، په اسمان دې زموږ قسم وي. والطارق، او زموږ دې قسم وي په طارق سره. وما ادرا، چش پوه کړی یې کته او نبی علیه السلام مبارکه ما طارق، ما چش دی الطارق چې زموږ دې په طارق سره قسم وي. دغه طارق النجم ستوری دی، الثاقب ځلېدونکی، ای قسما بالسماء، دا یو قسم ستوری دی نادر په دې اسمان کې. زموږ دې په دې ځلېدونکي روښانه ستوري سره چې پړک وي ځلیږي، په دغه ستوري دې زموږ سره زموږ قسم وي. او بعض علما وایي چې دغه چې دي دا موږ تاسې چې پیرونی ورته وایو، پیرونی په د اسمان کې ستوري دي، ګڼ ستوري دي، زموږ د قسم وي په دې پیروني سره. خو ستوري ډېر دي، ستوري کې دغسې روښانه ستوري چې دي دا چې د هر ستوري کلمر، دا ستوري دي کلمر ده، که سپوږمۍ ده، که شپه ده، که ورځ ده. الله جل وعلا په دې قرآن عظیم کې قسم پکوي، ځکه احوال و اشکال سیر د دغو ستورو، مطالع راختل لویدل، دا یو عجیبه حالات لري. خو دغه ټوله مثال بعضې کافران د ستورو عبادت هم کوه، بعضې د لمر عبادت کوه، بعضې د ستورو عبادت کوه، بعضې د سپوږمۍ عبادت کوه. نو دې کې الله جل وعلا اشاره و دې ته وکړله چې په دې کې یو علیحده حالات سته. یعنی یو ستوری دی، په دې ستورو کې په 1 ثانیه کې 1,60,000 کیلومتره دی مزل کوي. 1,60,000 کیلومتره د مزل دی، سیر دی یوازې. دا به څونه تیز ستوری وي، او دغه نوم غټ دی چې دغه لمر غټ دی. نو د دې څخه بیا څونه اور زیږي د ده سرعت څخه. نو هر ستوري داسې عجیبه حالات پکښې کې دي، څوک په خبر نه دي چې دا کم میکروسکوپ په ذریعه سره چې کم شان کشف سوي دي د دنیا هغه ساینسدانان په تحیر کې ورته پاته دي.
نو ځکه چې دا یو عجیبه حالات لري، نو ځکه الله جل وعلا قسم هم په دغو شانو سره یادوي. او بل دلالت بې دا دی چې ان لها خالقا مدبرا ینظم امرها، چې دغو ټولو یو خالق ستا، مالک ستا، مدبر ستا، دا ټوله د دې نظام چلوي. نو اوس خو موږ تاسې په دې پوهیږو که یو انسان په یو کلب خونه کې واچوي څوک چې نه هغه دروازه لري نه کړکۍ لري هېڅ شی نه لري او دی ورې پرورشت کوي، نو دا خو معلومداره دې ته یو څوک شته چې پرورشت ورکوي. تاسو دا ټول هګۍ وګورئ چې څونه مخلوق د دې هګۍ څخه زیږي. دې هګۍ کلکین لري، دا یو دروازه لري، دا څنګه ورې یو ښایسته شکله مرغه جوړیږي او بیا هګۍ متیږي په خپل وخت، هغه مرغه راوځي او هغه هم جوړ روغي، د هغه هم سترګې جوړې وي، د هغه هم خوله جوړه وي. دا خو ټول دنیا پر دې باندې قائله ده چې خود به خوده هېڅ شی نشي کېدلی. او که موږ تاسې مثال ګورئ، دروازې تختې به کښېږدو، میخونه به کښېږدو، چکشان به کښېږدو، هر شی به کښېږدو او هېڅوک چې لاس نه وړي دا د خپله دروازه سي، دا امکان لري؟ نسي کېدلی. چې دا ګرد شانو میچ نجار نه وي دا کار نه کېږي. نو دغسې دا عالم خپله نسي چلېدلی چې دا دونه نظام د عالم چې دا د ستورو حساب دی، هغه د لمر حساب دی، هغه د غرو حساب دی، هغه د بارانو حساب دی، د ورځو حساب دی، هغه د درختې دي، هغه د میوې دي رقم رقم، او دغه رقم مختلف الاشکال مختلف الانواع مخلوق الله جل وعلا په دې مځکه کې پیدا کړي دي. ټولو ته پرورش ورکوي، ټوله مړوي، ټوله پوکوي چې دا د مشرب دی، دا بچښې، دا د خوراک ځای دی، د دې ټولو چې پیدا سوي نه وي. الله جل جلاله مثال د مور په سینه کې شیدې ورته پیدا کړي چې پیدا سي هغه خوري، بیا چې دی غټېږي خو ډوډۍ ته ضرورت پیدا کوي، خو دی غاښونه نه لري. الله جل جلاله وایي چې دی د تیسه پرې کېږي غاښونه یې ور پیدا کړي، بیا ډوډۍ خوراک پسې په شروع کړي. نو ټوله مخلوقاتو ته داسې ډوډۍ ورکوي. د هغه رقم په رحم کې د مور بیا هلته شیمه ده، په دې شیمه کې دا انسان موجود وي. 6 میاشتې، 9 میاشتې، 10 میاشتې، 11 میاشتې، ځانو در 4 کالو پورې څنګه دا کوچني ته الله جل وعلا وریم ډوډۍ ورکوي، اوبه ورکوي، د ده پرورش کوي، مې لاسونه ورسموي، مې پښې ورسموي، مې سترګې ورسموي، مې پزه ورسموي، ټوله اعضا یې معتدل پیدا کړي. نو دا خو هېڅ عقل نه مني چې څوک چې انکار د یو صانع څه د دې عالم وکړي. چې څوک عقل لري خپله هېڅ شی نشي کېدلی. نو دې ټول عالم لره، بیا خصوصا دې ستورو لره، دې اسمانو لره چې دا په ګوته الله جل جلاله تخصیص یې کوي، قسم په کوي، دا ټوله د دې دپاره چې دا دلالت کوي پر دې چې دې لره یو خالق سته، مدبر سته، چې د دې نظام ښه مکمل په ښایسته صورت سره چلوي، خپله هېڅ شی نشي کېدلی. نو هغه مدبر، هغه پالونکی، هغه رب جل وعلا دی، دی رب العالمین دی، رب د ټولو عالمیانو دی. یو عالم نه، انسان یو عالم دی او الله جل وعلا ډېر عالمونه پیدا کړي دي. د دې ټولو پرورش دهنده رب جل وعلا دی، د دې ټولو خالق الله جل جلاله دی، د دې ټولو مالک الله جل جلاله دی، د دې ټولو رزق ورکوونکی او محافظ الله جل جلاله دی. نو سړی به په دې وجه باندې الله جل جلاله قسم کوي. نو زموږ د قسم مې په دې ځلېدونکو ستورو سره. نو دغه طارق دا د شپې راتللو ته ویل کېږي، خو دا ستوري اکثره د شپې راځي، معلومېږي چې شپه سي هلته بره دی معلومېږي. نو بیا په دې ستورو باندې چې دغه ثاقب روښانه ستوري دي، دا خلک پخوا خو دغه تیاري و موټران نه وه، په ظلمت کې په د بېبانو یې پر دغه ستورو باندې دوی مزلونه کول، په ظلمت و تاریکۍ کې د دریاب په کښتیانو کې پر دې ستورو باندې مزلونه کول، خپل هدف ته یې ځان په رساوه. نو دا لوی حکمت.
چې الله جل جلاله په دغو ستورو کې ایښی او بل هر هغه شی چې تا ته د شپې راځي هغه ته طارق ویل کېږي. نو نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي نبی علیه السلام مبارک داسې ویلي دي فرمایلي دي چې ته د شپې راسې د یو ځای څخه د سفر د شپې وایي دروازه مه ورټکوه. ان یطرق الرجل اهله طروقا طارق طروقا یطرق نو یطرقو چې دی ټکول کوي یو سړی خپل اهل ته ورځي شاید دی پر داسې شي سترګې ولګېږي چې هغه د طبیعت سره مخالف وي. نو نبي علیه السلام مبارک چې به د شپې مزل لا وکړي مدینې شریف ته به راتلای سوای مدینې شریف ته نږدې یو ځای به یې واړول شپه به یې وکړه سهار ښه په رڼا کې به ګرد مبارکانو تشریف راوړي مدینې منورې ته. او نبي علیه السلام مبارک دغه فرموده وه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطرق الرجل اهله طروقا چې د شپې دروازه ټکوي راځي خپل کور ته. او نبي علیه السلام مبارک پناه غوښتې ده اعوذ بک من شر طوارق الليل والنهار خدای زه پناه غواړم په تا سره د شر څخه هغه په شپه کې چې راځي یو ضررمن شی یا د ورځې الا طارقا یترک بخیر یا رحمان مګر نه هغه شی چې د شپې راځي خو راتکي په خیر سره یا رحمان د هغه شی مه چپوه نور چې ضرر پکښې کړي د هغه شی څخه خدای پاکه په تا سره زه پناه غواړم. ان كل نفس ان علماء نافیه بولی ان كل ندی نفس هر نفس لما په معنا سره د الا دی الا خو چې بیا وي علیها پر دغه نفس باندې حافظ ستا من الملائکة د ملائکو څخه چې دا ملائکه علیهم السلام ډیر دي. بعض ملائکه یحفظ عملها من خیر و شر بعض ملائکه حفاظت کوي ساتنه کوي ستا د اعمالو که د خیر وي که د شر. نسته داسې انسان چې هغه دي د هغه سره دې ملکه نه وي. د دې د قسمه څخه الله جل جلاله په سورة الانعام کې فرمایي ویرسل علیکم حفظه رب جل وعلا را لیږي پر تاسو باندې ملائکې د حفاظت. او د هغه رقم په سورة الانفطار کې فرمایي وان علیکم لحافظین پر تاسو باندې محافظین ملک ستا کرامن کاتبین مکرم کاتبین کرام الکاتبین ملک حفاظت مکوي. په سورة قاف کې 13 نمبر آیات کې فرمایي عن الیمین وعن الشمال قعید ستا پر راسته و چپه طرف ناستې دي ملک ما یلفظ من قول تلفظ نه کړي د یو قول څخه یو انسان الا لدیه رقیب عتید پر ده باندې یو محافظ ته حاضر یو محافظ حاضر د سره سته. نو یو انسان چې تلفظ کوي باید فکر پکښې ووایي چې دا تلفظ د خیر لفظ دی که د شر ګټمن لفظ دی که ضررمن. او ډېرې خبرې به سړی نه کوي که ډېرې خبرې یو چا کولې هغه هم درواغ وایي خو مې بیا هر څه چې وویل هغه یې وویل هغه باره دی داسې خبرې کوي چې د ده پر ضرر باندې تمام وي. نو ډېر انسانان دا جهال دا بې علمه انسانان چې په خبرو کښېږي چاته نوبت نه ورکوي دا سړی یو مخ تاواني دی دا ګټمن خلک نه دي او نه دا ښه خلک دي دا ډېرې خبرې دا ډېر حساب و کتاب دا په در نه خوري او نه بیا څوک کوي. نو چې ته تلفظ نه کوې تلفظ دې څنګه وکړي ستا سره محافظ حاضر موجود دي. له معقبات بل صورت مبارک چې دوی لره معقبات پرله پسې ملک دي په شپه کې بعض ملکې ځي د ورځې نورې راځي د شپې نورې وي په هر وخت کې دا سره بدلیږي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم داسې حدیث لا هم سته وکل بالمؤمن 160 ملکه مقرر سوي دي پر هر انسان باندې 160 ملک. نو دی صفا کوي دی ساتي دی زبېښي د هغه شي څخه چې قضا و قدر الهي پر تا باندې نه یې لیکل سوی. دا دنیا ګرده د مصیبتو ډکه ده دا دنیا ګرده د زهرناکو شیانو ډکه ده. هر ضررمن شی د انسان دشمن دی. دا یو غماشه څنګه مچچي میږی مچچي مچمچي مچچي
غالبوزه مو چیچي، لړم مو چیچي، غونډک مو چیچي، مار مو چیچي، دا چارپایان مردارخواره چې بولو دا مو چیچي. نو دا ملکي داسې وای دی صفا کوي ساتي زبېښي یې د دغو شیانو څخه تر هغه وخته پورې چې قضا و قدر الهي پر ده باندې نه یې راکړی، نه یې راغلی. یعنې داسې چیچي داسې صفا کوي لکه یو څوک چې کاسه وای د عسلو سټي پاکوي یې. دا کاسه چې ته د عسلو سټي چې هلته عسل دي چې سټي، داسې دا ملکي موږ د مرضو څخه د بدو شانو څخه داسې صفا کوي، د مرضونو بلاو بتر دا ګرد زموږ څخه لرې کوي، داسې ایسته کوي په امر د خدای پاک. دا د هر انسان سره شته. نو د الله جل جلاله حفاظت بهترین شی دی، توکل پر خپل خدای پاک دا بهترین شی دی. نو ځکه الله جل وعلا دا 180 ملکي نه 180 ملکي در باندې رالیږي ستا د حفاظت لپاره، تا ساتي، تا د مشاکلو څخه ساتي، روغ رمټ چې ګرځوي. دا اوس چې موږ تاسې دا دی په موږ تاسې کې به 50 کلني خلک هم 80 کلني خلک هم شته، 10 کلني هم شته، 20 کلني هم شته. نو دا 80 کاله موږ آیا په خپلو چکو ځان ساتلی دی؟ په دا دونه بلاو امراضو کرونا و وباو په دې رقم امراضو کې آیا موږ په خپل حفاظت سره دا ځان ساتلی دی؟ بلکې د رب جل وعلا په حفاظت سره موږ ساتل سوي. که چیرې د هغه ساتنه نه وي دلته راځي ولو وکل العبد الى نفسه طرفة عین لاختطفته شیاطین. وایي که چیرې طرفة عین د یوه سترګو رب په اندازه د الله جل جلاله محافظین ملکي تا پرېږدي، وایي تا به داسې په امله یوسي شیطانان، په امله به دې کې پیرانان به دې په امله یوسي، شیطانان به دې په امله یوسي. لږ دشمنان لري انسان، نو بیا چې مسلمان یې کافران هم پسې دشمنان دي، هغه هم دغسې وژني. خو دا چې موږ طرفة عین رب جل وعلا خپل ځان ته نه یې سپارلی، نه یې پرېږي، د دې حفاظت موږ سره راسره دی. نو د دې څونه لوی شکریه باید موږ د خپل خدای پاک ادا کړو چې اول زه یم مثال چې دا انقلابونه تېر سوي دي، دا بومان، دا مرمۍ، یعنې د غوږو سره مې مرمۍ تېره سوې ده بار یو وارې نه، لوی بم دغسې نږدې راته مښتې دي، د زما شاوخوا ګرده په پرزو لړل سوي دي، ما کې یوه ولکه مښتې. داسې نو دا ګرده چې موږ تاسې د دې په افغانستان کې ژوند دی، یعنې په کال کې موږ تاسې د خپل مرګ سره سل په سل کې مخامخ سوي یو، خو بچ سوي یو. چا بچ کړو؟ رب جل وعلا بچ کړو، ویې ساتلو. نه لښکرو ساتلي یو، نه لښکرې لرو، نه مو درلودل، نه مو سلاوې درلودې نه لرو، او نه دونه پاور او طاقت موږ سره شته چې موږ د مرمۍ دفع وکړو، د دیب دفع دې وکړو، د مرض دفع دې وکړو، یو بل شي دفع دې وکړو. دا ټوله د رب جل وعلا مهرباني وه. د هغه پر مهرباني دا دې موږ درته ګرده دا د ژوندي روغ رمټ ژوند کوو، زندګي کوو. سره که مشاکلو کې وه موږ تاسې مخامخ سوي یو، او څونه مخلوق په ګرفتاره وه، خو موږ ته خدای پاک معافي کړې وه، ساتلي د دغه ساعت پورې. ټوله د هر یو چې خپل ځان ته سر ګریوان ته کي داسې 20 ګشته 100 ګشته موږ تاسې د مرګ سره مخامخ سوي، موږ خدای پاک بچ کړي. دا د رب جل وعلا مهرباني دي. نو ځکه دلته علما لیکي په دا تفسیر منیر کې، وایي که چیرې د سترګو په رب کې یو انسان خپل ځان ته پاته سي، په عمله به شیطانان وزغلوي. نو ځکه نبي علیه السلام مبارک ان شاء الله حدیث شریف دی چې لا تکلنی الی نفسی، خدای ما مه پرېږده خپل نفس ته، طرفة عین د سترګو د رب په اندازه، ولا اقل من ذلک چې د دې پسې کم، واصلح لنا شاننا، شان مې ټوله را اصلاح که كله ټوله، واصلح لنا شاننا كله. نو دغسې دعا نبي علیه السلام مبارک او مسنونه دعا چې خپل ځان ته مې خدای پاکه مه پرېږده، ولا اله خلقک، خدای ستا مخلوق ته مې مه ورسپاره، مخلوق دې هم پر ښه نه دي، د هر چا په لاس ورسو، دا انسانان خپله سره خوري. دا اوس چې موږ محاسبه وکړو دا زهرناکه شیان ما یاد کړل چې زموږ دشمنان دي، مګر دنیا څه کوي؟ زموږ افغانان افغانستان کې چې اوس راسي
آیا ډیر انسانان د مارانو لړمانو غلبوزو وژلي دي که انسانانو وژلي دي؟ انسانان یې وژلي. نو خدای پاک لا تکلني الى نفسي ولا الى احد من خلقي، خپل نفس ته مه پرېږده او ستا مخلوق ته مې مه سپاره. پر تا مو خدای پاک ځان سپارلی دي، اولاد مو سپارلی دي، ته مو حفاظت وکړه. که انسان ته زموږ واک په لاس ورغلی نو هغه مو ټنګوي په بندیخانه مو اچوي، هلته مو ډبوي پسې وژني مو. نو مخلوق ته هم خدای پاک زموږ ته ولا و کارسازي په لاس مو ورکوو، هېڅ مخلوق ته. انسانان څونه ظالمان دي، انسانان خو دغسې در مارانو ډېر انسانان دي وژني. او دا خو د ملکو حالات ول، اته ملکې دا خو نو بیخي سته د هر انسان سره چې سهار پر مانځه سره یو ځای کېږي او د مازدیګر پر مانځه یو ځای کېږي. دا یې ده. نو فلینظر ودې ګوري الانسان، انسان و انسان په نظر سره د عبرت مما خلق. الله جل وعلا د چیش څخه پیدا کړي د خپل مخلوقات، اول ته د چیش څخه پیدا کړي؟ جواب یې دا دی خلق، الله جل وعلا د انسان پیدا کړي دی من ماء د اوبو څخه دافق چې هغه غورځېدل یعنی د اوبو څخه د نر او د ښځې. یخرجو چې راوځي دا اوبه من بین د منځ الصلب د شاګانو د نارینو والترائب او د سینې څخه د ښځې په سینه کې یو اډوکی دی، د دې اډوکي څخه دا اوبه هغه اصل د انسان پیدا کیږي، د نارینه په شا څخه پیدا کیږي. دا دوه چې سره خلط سي الله جل وعلا انسان ځینې جوړوي او پیدا کوي. نو الله جل جلاله خو ته د اوبو څخه پیدا کړي. نو یو لوی کافرو پهلوانو نو ده به پایکشي کوله، مې پر دوژخ 19 ملکې چې لس یې په ما اړه لري هغه زه درته راغځاروم او نه دانې ملوکو دفع نو ته وکړه، تاسې وکړئ. نو الله جل جلاله ته موږ پیدا کړی یې د دغسې ضعیفه شي څخه، ته ضعیفه سړی یې او بیرته ژوندي کوو. نو دوی به اول بل ته ژوندون نشته، که چیرې یي بیا موږ هغه ملوکو دفع کوو. دا بیا د تکبر استهزا په ډول ویل. نو این په تحقیق سره هو د الله جل جلاله علی رجعه پر بیرته ژوندي کولو د دې انسانانو چې مرسي پر بیرته رجوع باندې لخامخا قادر شطره قادره دی. یوم په دغه ورځ کې تبلا چې لڅ بسي السرائر، پټ شان به ټوله ښکاره سي په دغه ورځ کې. نو دغه په کشنۍ چې پیدا کېږي، نو که چیرې پیرحم ته د مورو به مخکې ورسېږي، کشنۍ مور ته کېږي، که د پلار دا ژر ورسېږي بیا پلار ته کېږي. خو د دې دواړو اوبو څخه د جوړښت موجود دی چې دا سره ګډېږي بیا پیرحم کې د مور، بیا کشنۍ جوړ سي بإرادة الله تعالی عز وجل، په اراده سره د خدای پاک. ځکه خدای پاک په سورة الحج 50 نمبر آیات دی ونقر فی الارحام ما نشاء، موږ قرار ورکوو بیا په دې رحم کې د مور هغه اندازه چې زموږ خوښه سي الی اجل مسمى، تر نیټې مسما سوي پورې هلته د مور په نس کې خدای پاک قرار ورکړي. نو الله جل جلاله به هغه پټ شان په ورځ کې د قیامت را برسېره کړي. اوس خو موږ تاسې نه یو سره خبر، ظاهر خو الحمدلله ټوله سم یو، خدای دې باطن هم را سم کړي. د زړو په حال باندې یو رب جل وعلا خبردار دی د هر انسان چې دی په خپل زړه کې څه لري، کومه عقیده لري، کوم نیت لري چې دا عمل کوي. خو په ورځ کې د قیامت خدای پاک هغه را برسېره کړي، ښکاره یې کړي. دا چې نو ډېر پټ شیان دي چې په دې دنیا کې خلک کوي، پټې ګناوې کوي. خلک مخلوق نه دي په خبر، رب جل وعلا په خبر دی. هلته به حساب د ده سره اوس مخته به ورته کېږي، ښکاره به کې هغه سرائر پټ شان پټې ګناوې. او د هغه رقم بعضې مسلمانان بیا ښه کارونه پټ کوي، ښه کارونه کوي پټ کوي، هغه به هم را برسېره کړي، خپل ثوابونه به رب جل وعلا ورکړي چې دې سړي دومره ښه کارونه پټ کړي. نو په ورځ کې د قیامت د عرش تر سایه لاندې چې بله سایه به نه وي، 9 نفرو ته ځای سته. یو په دې 9 نفرو کې دغه څوک دی چې وایي دی داسې صدقه کوي، پرسته لاس صدقه کوي، چپه لاس نه یي په خبر چې څو یې صدقه کړلې، څو یې خیرات کړلې. دغه سړی به د عرش تر سایه لاندې ناست.
او که څوک د ریا و نامه و سمعت و جاه و جلال و د یو دنیوي ګټو په اغراضو باندې د یو کار کوي خو هغه پټ دی نیت ده موږ ته نه معلومیږي خدای پاک په هغه رابرسېره کړي په ورځ کې د قیامت بیا چې دا کارونه ده د نامه دپاره کړي نو دا وایي وما اخفي من الاعمال حسنه والقبیحه که نیک اعمال وي او که بد اعمال وي الله جل جلاله دا اظهاروي دا که افعالو کې وي که په اقوالو کې وي پټ قول دې کړی وي غلط پټ قول دې کړی وي ښه موږ تاسې ذکر کوو نقشبندي شریف مبارک ذکر داسې دی تعالو ته ژبه وړل کېږي بلا هېڅ شی مه وایه په تصور کې خپل د رب جل وعلا د اسم کوه بس ما ژبه هلته دا خو پټ ذکر دی دا به هم الله جل وعلا را برسېره کې ثوابونه به دې مؤمنانو ته ورکړي خاصه د دپاره ذکر او څوک په خپله لا اله الا الله وایي دا د یوه مورې دي او څوک یې پټ وایي لا اله الا الله لا اله الا الله په خپل ځان یې اوري دا هم پټ ذکر دی الله جل جلاله بیا ده ته را برسېره کې ثوابونه به پر ورکړي او که په اندامو سره چا عبادت کړي په پټه یې کړي پټ خپل منځونه کوي شپې کوي تهجد کوي خلک نه دي په خبر الله جل جلاله یې ظاهري ده ثواب ورکړي په شپه کې بیا څوک غلاوې کوي هم هغه را برسېره کوي چې دا دې ولې کولې نو دغه په ورځ کې د قیامت هغه پټ شان به رب جل وعلا ټوله یوم تبله یعنی تختبر وتکشف هم د اختبار معنا ورکوي د لڅوالي السرائر هغه ضمائر في القلوب والعقائد والنيات نو فما نه به وي له دې منکر لره د ورځې د قیامت ورځ د قیامت نسته من قوت یو قوت چې د دې عذابه څه بیا ځان په وکاږي په دې دنیا کې پرې ویل چې زه به نونه ملکې دي د عذاب لس ملکې ویل په ما اړه لري دا کلده په نامه سره یو لوی پهلوان نو الله جل جلاله دې لره به قوت نه وي بیا په دې ورځ کې چې دفع د عذاب دې وکړي ولا ناصر او نه به یو مددګاره لري ول موږ ډېر غټ قوم یو موږ بیا یو د بله کومک سره کوو یا به نو داسې دا سارا کې دا تربرونه مسلمانان یې تربورګروي کوي قومي کوي بس وایي موږ په کورنۍ کې خورا ډېره یو په دې فخر کوي نو یو مسلمان په عذابوه بل مسلمان موږ خو خورا لوی قوت لرو یو د بل نصرت سره کوو نو مسلمانان ازاروي نو په ورځ کې د قیامت په عذاب کې اچوي چې کومه دي عناصر دي چې په دنیا کې مکاوه په دې نورو ولایاتو کې غټ غټ قومونه وي دا پلان کې خیل دي دا پلان کې خیل دي پر مځکو یې سره داوي وي دا راولاړ شي هغه کې مړي وکړي دا په دې کې مړي وکړي القاتل والمقتول في النار د مځکې و د پیسو په وجه په دوژخ کې ځان واچوي دی مسلمان دي د قوم په وجه باندې دا زما قوم دونه قوي دي دا په دې کې دونه وژلي دي په موږ کې دونه وژلي دي دا کلونه کلونه کېږي په دې جنګو په دغه مصیبتو دي اخته دي دوژخ ته خپل خلک ور استي دا مسلمان دی قرآن سته شریعت سته کښېنئ هغه ته چې هغه فیصله وکړه ویې منئ خو دا څه شي دي دی وایي موږ ناصرین لرو بس دا قوم دې پلان کوي خیل یو بل وایي موږ خو پلان کوي خیل یو موږ غټ قوم یو ډېر قوي یو دلاوره یو په دغه باندې شیطان کافر بس مړي په وکړي ولاړ شي د قابل سره یو ځای مېلمانه سي نو دغه کارونه د دنیا پر سر دا دنیا که چیرې انسان پوه سي د یوې ورځې عذاب د دوژخ دا دنیا چې ټوله ورکوي وایي دا قرباني کوې چې د یوه ورځ تاسو د دوژخ عذاب دې رسي وایي و که د هغو نه نوره خدای پاک راکړي وایي زه بې صدقه کړم خو د دوژخ ورته به ځان وانه چوم اوس نو یو بسته قوم دی په یو څو جریبه باندې دوژخ کندې ته ځان اچي چې شدید دی غره دی په خپل قوم باندې غره دی په خپل شیطان ننګ د جاهلیت باندې غره دی خپل مسلمانان سره وژني نو دونه مړي چې ته سره کوئ خو دا د کفر په مقابل کې سره دغه کوي وجنګوئ نو تاسې خود په خانه تاسې چې مونه کوئ دا نو دغه دې دنیا کې وایي دا ټول هغه خلک چې د قوم په نامه راټولیږي کومک سره کوي پر ناروا باندې او یا د ګوند په نامه سره یو ګوند وي وایي موږ خو دا پلانکي ګوند خلک یو نو موږ خامخا دونه مړي کوو خپل مسلمانان به سره وژني نو په ورځ کې د قیامت به ورته ووایي چې ولا ناصر نه به دې قوت وي نه به دې هغه مددګاره وي بیا ستا مددګاري وکړي
والسماء زموږ د قسم مې په اسمان سره ذات رجعي چې دی خاوند د بارانو دی بېرته راګرځي او باران وسي بیا بل باران وکړي بیا بل باران والارض زموږ د قسم مې په مځکه سره ذات صعد دی چې دا خاوند د چاودلو ده مځکه وچاودي نازک واښه د غنمو ځینې راپورته سي ان په تحقیق سره هو دا قرآن عظیم چې دی له خامخا قول دا قول دی فصل د جدایي چې فصل په مابین کې د حق او د باطل راولي وما هو بالهزل دا هزل نه دی باطل نه دی داسې شی نه دی چې هغه د هزل وي هغه د بیکاره وي دا قرآن عظیم دا فصل دی فصل راولي د حق او د باطل نو څوک چې قرآن وایي هغه باطل ته نه نږدې کېږي ولې دا قرآن په موږ فصل راولي چې دا ښه دي دا بد دي نو وروسته د قرآن خو نو بل شی چاته هدایت نشي کولی خو دلالت دی او دا محمل کتاب نه دی بې معنا کتاب نه دی بې نتیجې کتاب نه دی امام ترمذي دارومي دا حدیث را نقل کړی دی راوی حضرت علی کرم الله تعالی وجهه دی دی مبارک وایي ما د نبی علیه السلام مبارک څخه اورېدلي دي په شان کې د قرآن عظیم داسې فرمایلی دي انها ستکون فتنه نبی علیه السلام مبارک فرمایي وایي ژر دی چې فتنې به درته راسي په فتنو کې به راګرسي لکه دا اوس فتنه خو نو ټیمان نه لري ډېر خلک په فتنو کې اخته دي په ځان نه پوهېږي د عرب نو ته د فتنو څخه خلاص دي ټوله په فتنو باندې اخته دي نو فتنې به وي قلت ما ورته ویل عجل فما المخرج منها د فتنو څخه به څنګه ځان باسو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه السلام بارک راته وفرمیل کتاب الله تبارک وتعالی کتاب د الله جل وعلا چې دی چې قرآن عظیم دی فيه نبأ من قبلکم په دې قرآن کې قصې د هغه خلکو دي چې مخکې درته تېر شوي دي وخبر ما بعدکم او خبر د وروستنیو خلکو ستاسو دی چې د ورځې د قیامت خلک راځي ټوله په دې قرآن کې بیان ستا وحکم ما بینکم دا قرآن حکم دی په منځ کې ستاسو چې جګړه مو راله مخالفت مو رالی پر خپل قرآن عرض کوي فیصله په وکړي ځان ځنې خلاص کړي د مصیبت څخه د آخرت هو الفصل دا قرآن فصل دی په منځ کې د حق و د باطل لیس بالهزل هزل نه دی محمل کتاب بې معنا کتاب نو که چا پرېښوي د جبرو لویي په وجه باندې نو خدای پاک به دی ټکو ټکور کړي هغه قوم چې قرآن پرېږدي محمل هغه قوم به خدای پاک خراب کړي د هغسې نه پاتېږي ومن ابتغى الهدى که چا طلب د هدایت وکړي فی غیره ما سوا د قرآن څخه اضله الله خدای پاک به ګمراه کړي د دې حدیث شریف څخه دا معلومیږي چې قانون اساسي چې دی که چا په هغه منګولې ټینګې کړې ګمراه کېږي چې قرآن وي نو موږ قانون اساسي څه کوو او هغه په یو کفري ملک کې کفارو راته وضع کړي دي دلته یې راوړي دي بیا په دې هغه وخت په حکومتو باندې منلی دي وایي دا نو بیا ستاسې موافق د شریعت سره دي نو چې موافق د شریعت خپله په شریعت راواخلو دا بیا زه څه کوم مادي دي پرته قرآن آیاتونه لرو مادي زه څه کوم پلانکي ماده کې ویلي پلانکي ماده کې داسې ویلي نو دغه مادو خلک ګمراهان کړل نبی علیه السلام مبارک وایي که چا ابتغى الهدى که هدایت طلب کوي په غیره ما سوا د قرآن عظیم څخه اضله الله خدای پاک به هغه سړی ګمراه کړي څونه ټینګ دي دا خلک پر قانون اساسي باندې تاسې به لیدل په دا تېر حکومتو کې چې قانوني اساسي دي او خپله دوی په ولاکه په هغه قانوني اساسي ولاکه عمل کوي دوی داسې کارونه کول چې د بشریت په هېڅ کتاب کې په ولاکه موجود و دوی به هم د قانوني اساسي نارې وایي دا خو هسې یو باني دي خو دا لاره د ګمراهۍ چې خلاصېږي دغه یوه لار ده چې قانوني اساسي دي دا په شریعت کې ځای نه لري څوک چې د هدایت طلب کوي په غیره ما سوا د قرآن څخه اضله الله خدای پاک به پسې ګمراه کړي وهو دا قرآن حبل الله المتین دا رسی د رب جل وعلا د کلک چې د خدای پاک د رضا پورې تابع د جنت ته چې بیا یې که منګولې په ټینګې کړلې ونوره المبین نور د رب جل وعلا د ښکاره په دې مځکه کې دا قرآن وهو ذکر الحکیم دا ذکر دی ډېر محکم وهو صراط المستقیم دا قرآن لاره ده مستقیم برابره و حق ده وهو الذي لا تزيغ به الاهواء دا چې خلک کني خپل خواهشات او اهواوی لري دا قرآن ته کم میلان نسی ورکولای ولا تلتبس به الالسنه او نستړي کېږي په دې قرآن سره ژبې تاسې وګورئ چې څونه تفسیرونه جوړ شوي دي
څونه علماو د خپل ژبې پر ګډېدلي دي، خو بیا هم د قرآن هغه عجائبات، هغه بلاغت او فصاحت نه خلاصېږي او نه چا خلاص کړي. ژبې نه ځینې ستړي کېږي، او که څوک په دې قرآن کې خپل فکر وي، هغه دماغ نه ستړی کېږي بلکې لا قوي کېږي. ولا يشبع منه العلماء، علما ځینې مړېږي نه، چې هر څونه قرآنونه درسوي، تفسیرونه درسوي، ځینې ستړي کېږي نه. ولا يمله الاتقياء، پر اتقیاو خلقو باندې دا قرآن غمیږي نه، چې هر څونه ورته وایه دته ښه خوند کوي. پر متقیانو خلقو د متقي یو صفت دا دی چې قرآن خوند ورکوي، پر غمیږي نه. او ولا يخلق على كثرة الرد، چې ډېرې سره وایې تکراروي، زړېږي نه په دې سره چې هر څونه ډېر تکراروي نور هم بیا خوند پکښې کوي. په دې قرآن کې د هرې ورځې سبق یې جلا جلا خوند کوي. ته به نو وایه چې نن نو داسې سبق و چې خوند یې ونه کوي، یا هغه د را نور لا ښه خوند وکړي. نو په کثرت سره د رد د تکرار قرآن نه زړېږي. ولا تنقضي عجائبه، پای ته نه رسېږي عجائبات د قرآن. او څنګه چې پیرانان ورله مازې د نبي علیه السلام مبارک د پاکې خولې څخه قرآن واورېدی، نو خپل قوم ته ولاړله، هلته یې وویله انا سمعنا قرآنا عجبا، موږ واورېدی قرآن یو عجب کتاب دی، یهدي الى رشد، هدایت و رشد کوي. فآمنا به، موږ ایمان پر راوړی. په یو وارې اورېدو سره پیرانانو ایمان راوړي پر دې قرآن باندې. نو که چا د قرآن علم حاصل کی، سبق د سبقت وکي د نورو خلقو. ومن قال به، که چا قول په دې قرآن سره وکي، صدق رښتیا یې وویل. ومن حکم به، که چا حکم په دې قرآن سره وکي، عدل د عدل وکي. ومن عمل به، که چا عمل په دې قرآن باندې وکي، اجر دته اجره ورکول کیږي. ومن دعا الیه، که چا خلق راوبلل و دې قرآن ته چې راسئ دلته قرآن ویل کیږي، راسئ پر دا قرآن سره راټول سو، راسئ دې قرآن ته پر خپل وخت باندې راځئ. د اجتماع، څوک اجتماع کوي، شورا کوي، په ډله ایزه توګه سره علم حاصلوي، آل وشي. اول شروط مراعت د وخت دی. مراعت د وخت بس سړی کوي، دا به زده کوي. دا چې اوس بعضې خلک مراعت د دې وخت نه ساتي، یو 10 دقیقې پاتې راسي، یو 15 دقیقې پاتې، یو 20 دقیقې پاتې، یو نیم ساعت پاتې، داسې بیل بیل وختو. نو که څوک اجتماعي ژوند سموي، یو د شروط دا چې مراعت د وخت به وي. بل چې په مجلس کې څه ویل کېږي، هغه ته به غوږ نیول کېږي. بل د غوږ وروسته به بل شرط یې دا دی چې عملي جنبه به ورکول کېږي پر خپل وجود او بیا پر نورو مسلمانانو باندې. ستا دا شی زده کړي، دا دی خپل کور ته بیا ول رسوي، خپل بیبي ته بیا وایه چې نن قرآن شریف موږ ته دغه درس راکړي، نن یې دغه بیانات وکړي، نن مو دغه شی زده کړي، نن مو دغه شی. بیا د دې وروسته نور ورونه مسلمانان ټولو ته به ته فحس علیه، نبي علیه السلام خلک به حس کوي په دې قرآن باندې، نور خلک هم تشویق بیا حس کوي. تبلیغیان اول 15 دانې وه په دا کندهار کې، اوس یې مسجدونه دي، اجتماع وي دي، کورو دروازې مو ټکوي، دکانو ته هم رغلي، راسئ دلته اجتماع ده، راسئ دلته اجتماع ده، راسئ دلته اجتماع. په زرونه حاجي جوړ شول. موږ چې پر هغه ځای باندې بیده یو، پر هغه ځای باندې بیده یو. نه مو یو نفر راوستی دا حق ته، نه مو دې قرآن ته کښېښنوئ، نه مو پر حقه لار ورښوئ، نه دا د ورځې پر د قیامت چې هغه دا نیک عمل کوي، ته په ثواب سره شریک یې، تا ته هم خدای پاک ته هغه ثواب درکوي. نو الدال علی الخیر کفاعلها، څوک چې دلالت پر خیر یو مسلمان ته کوي، لکه دی چې خپله ورسره کوي، بیا دی خپله فاعل دی، دغه خپله به هم نیکي کوي، د نورو مسلمانانو نیکۍ به دې هم خپلې وي. نو دغسې کار کوئ، دعوت کوئ و حق ته خلک دعوتوي. موږ تاسو که محاسبه وکړو، چا 2-3 نفره راوستلي دي، او دا چې موږ تاسې یو نفر راولو، دغونه 2 وارې کېږي، لکه دا موږ چې ناست چې 102 جوړېږو، که 200-300 جوړېږو. نو حق ته دعوت دا د هر مسلمان وظیفه ده. ومن دعا الیه، که چا دعوت وکړي و دې قرآن لري، خلک را دعوت کړله، نو هدي الی صراط المستقیم، نو د ده هدایت وسو بس و هغه لارې ته چې هغه مستقیمه لار ده. نو موږ تاسې هم په دې خوشحاله یو چې پر صراط المستقیم برابر شو، په دې هم خوشحاله یو چې اولادونه مو هم پر دې لاره برابر سي، خپل اولادونه هم راولئ. په دې هم خوشحاله یو چې پلار مو هم په دې مجلس کې را سره ناست، پلار مو هم راولئ، پر د حقه لار باندې برابر سي. دا به زموږ تاسې هغه کوششونه وي، دا به کوو. نو دا قرآن چې دی، دا فصل په منځ کې د حق او د باطل راولي، او دا داسې کتاب نه دی محمل چې بې معنا کتاب دی. دا حدیث شریف دا
نبی علیه السلام مبارک فرمایلی وو د دغه تفصیل لا دې مکمل پکښې چیر شو چې وما هو بالهزل. اینه په تحقیق سره هم دا کفار چې دي کیدونه دي چمونه کوي کیدن چم کول ټول عمر د نبی علیه السلام مبارک په مقابل کې د دسیسې جوړولې، د صحابه مبارکانو په مقابل کې د دسیسې جوړولې، د تابعینو په مقابل کې د دسیسې جوړولې، د تابعینو په مقابل کې د دسیسې جوړولې چې انسان د اسلام وضع سوی ده د هغه وخت سره کفار زموږ سره په دښمني کې دي تر دا نن ورځې پورې. نو چې په هغه وخت کې کیدونه او چمونه کول چې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم د اسمان له طرفه الله جل جلاله خبروي لا د دوی دغونه چمونه و چې کله کله به نبی علیه السلام مبارک په خپلو چمو باندې شکیل کوي راویوستی ول موږ ته اصحابان مبارکان که موږ ټوله قوم ایمان راوړو موږ ته به د دین تعلیم راوښي داسې پستې خبرې به ورته کولې. نبی علیه السلام مبارک به راضي کړي چې په لاس به یې ورکړل هغه به په لارې ګرته شهیدان کړل. داسې نو څو وارې داسې پېښ شوي دي. نو په دغه خاطر باندې چې په هغه وخت کې قیدونه کول نو اوس به څنګه کفار قیدونه او چمونه نه کوي. څه چې د شیطانانو مور لنګه ده د چمو هغه په کفارو کې لنګه ده د تاریخ څخه. څه چې د دې څه چې دښمنۍ دي هغه ټوله پر اسلام باندې دغه دروازې د دښمنۍ یې راخلاصې کړي دي. نو دغه دښمني دي په فریب په چم دا ډېر پر مخ باندې بیایي. څوک چې کافر ته وایي نیکه عقیده لري دا نادان و بېعقل دی. څوک چې باور په کافر کوي وایي دا د قرآن نه خبره دی. د دې چم د دې څه چې عقدونه هغه ټوله پر چم باندې بنا دي. نو دوی ته د ښو تمه درلودل، دوی ته د کومک تمه درلودل، دوی ته داسې تمه درلودل چې دوی به زموږ سره ښه وکړي دا ناداني ده وایي. نو داسې به سړی نه کوي ځکه انهم یکیدونه کیدا. خدای پاک وایي دوی کیدونه کوي په کید کولو سره. بل ځای کې راځي وایي ان مکرهم منه تزول الجبال د مکرو چمو څخه د دې کفارو غرونه زائلیږي. داسې غټ غټ فریبونه کوي. یو غټ پروګرام یې جوړ کړی، یو غټ چتلک یې درولي وي، ټول مؤمنانو ته درولي وي، مسلمانانو ته درولي وي، افغانانو ته درولي وي، پکښې ورګډې کې پتلک یې بند کړي. مسلمانان بیا داسې سادهګان وي قرار په دې باور وکړي دا خو زموږ دوست هېوادونه دي، دوست هېواد پلان کوي، دوست هېواد پلان کوي. هغه دښمن د دښمن لا څو درجې واخوا د دښمن هېواد دی او دوی په دوستي ورته وایي داسې ماده کړي داسې پتلک ګرفتاره کړي. نو دغسې دوی چمونه کوي بیا نو په نن عصر کې خو بیخي ډېر کوي. انهم یکیدون دوی چمونه کوي کیدن چم کول و اکیدو خدای پاک وایي موږ هم جزا ورکوو کیدن د دوی د چمو. ډېر کیدونه الله جل وعلا د دوی ورخنثا کوي بیرته پر دوی ورمتوي بیرته به دوی په عذاب کې په هغه ګیر راځي. ډېر دسیسې الله جل جلاله دفع کوي موږ مؤمنان ځینې خلاصوي په دا هغه صورت کې چې موږ نو دوی ته خوش باوره نه وي، موږ پر دوی باندې باور نه وي، موږ موافق د قرآن سره ژوند کړی وي نو بیا د دوی دسیسې هم خدای پاک راسره دفع کوي. او که هغسې دا اوس ګوره چې تېر شوله چې د افغانستان څونه انسانان دي دغونه بمان یې راوغورځول دا 20 کاله چې د هر انسان پر سر تقسیم کې 20 بمه رسېږي او انسان په یو کوچني پرزه باندې مړ کېږي. د انسان پر سر 20 بمه را باندې غورځولي دي، شوروي دغونه غورځولي دي. خو بیا هم دا د دې قیدونه او چمونه رب جل وعلا خنثی کړي دي. موږ ګرد افغانان نسو خلاص، ګرد افغانان یې نه کړه مړه، نه یې کړه شهیدان، بیا هم هغه دې پاته. نو دا هغه د رب جل وعلا جزا ده چې دې ته یې ورکړې ده. نو خدای پاک وایي موږ به هم لږ په لږ دوی هلاکېږي، مؤمنان به کامیابه کېږي. نو فمهل ته مهلت ورکه یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم الکافرین و کافرانو لره امهل مهلت ورکه هم ودی د تاکید دی رویدن ډېر لږ زمانه وخت ورکه الله جل وعلا به دوی په خپل عذاب ونیسي. نو هغه و چې نبي علیه السلام مبارک صبر وکړي د بدر په میدان کې هغه غټ کفارګر په خپله سزا ورسېدل. الله جل وعلا څو زمانه وروسته بیا فتح د مکې په لاس ورکړه، ټوله جزیرة العرب خدای پاک فتح کړل. نبي علیه السلام مبارک ته او اصحابانو ته هغه مشکلات یې ټوله دې په عذاب ونیول. کیدونه خو دوی کول، چمونه دوی کول، مګر هغه د دوی پر سر ورمات شول. نو الله جل وعلا دې زموږ مؤمنان زموږ افغانان دا ټوله راوساتي د چمو کیدو د کافرانو څخه. خدای دې د هغه چمونه د دوی پر سر باندې ورمات کړي. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله رب العالمین.